السلام علیکم مفتي. د سپوږمۍ ولې تندر نیسي او خلک وایي چې د کمې ښځې حمل وي هغه به ورته نه ګوري او څه څیز به نه کټ کوي. که چېرته یې څه څیز کټ کړو نو د بچي شونډه به یې بیا کټ وي یا څه بله مسله به ورته وي. جواب راکړئ پلیز. نه دا څه خبره نشته چېرې ماشوم څه څیز دې کټ کړو نو ماشوم هغه چې کومه خوله ده هغه به کټ کېږي. دا د غیرو طریقې دي، د هغې سوچونه دي او په مونږ کې رایج دي، د هندوانو رسمونه دي. دا زموږ دین اسلام د دې باره کې دغه تصور په دین اسلام کې نشته. دا یوه خبره. دویم د حمل باره کې چې کومه خبره ده چې سپوږمۍ تندر ونیسي نو په حمل باندې اثر دا خو د موسمیاتو خبره ده. اولنۍ چې سپوږمۍ تندر ولې نیسي. دویم د الله حدیث شریف چې کوم راځي دین اسلام د دې باره کې سوی دین اسلام وایي چې دا د الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچی حضرت ابراهیم هغه چې کله وفات شو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ډېر خفه و نو سپوږمۍ تندر ونیو. خلکو وایي د نبی علیه السلام بچی وفات شو ځکه دا نبی علیه السلام وفرمیل داسې خبره نه ده د چا په مرګ او د چا په ژوند باندې سپوږمۍ هغه تندر نه نیسي بلکې دا د الله جل شانه د علاماتونه یو علامت دی. دا نبی علیه السلام وفرمیل دغه تصور دی په دین اسلام کې. دویم چونکې د تعلق هغه د موسمیاتو سره دی او د موسم هغه د انسان په صحت باندې ډېر لوی اثر وي نو میډیکل ساینس دا وایي چې یاره په دغه وخت کې یا طب وایي چې کوم پخوانی طب هغه وایي چې یاره چې کله دا سپوږمۍ چې کوم دی دا تندر ونیسي یا سپوږمۍ د 14مه او 14مه 14مه دغه ورځې چې کله سپوږمۍ پوري د ډېر لوی اثر په زنانه باندې. نو زنانه سره په دغه ورځو کې چې کومه پریګننټ وي کومې په خېټه باندې حمل وي هغوی سره ډېره ګزاره کوي. په دغه ورځو وله قار ډېر ورځي، غوسه وله ورځي. نو اکثر چې مونږ لیدلي دي چې یاره طلاقونه کېږي نو هغه د پریګننټ زنانو کېږي او بیا دا خبره کوي چې یاره د پریګننټ زنانه هغه ته طلاق کېږي که نه او کېږي. خو صرف دونه دا چې دا ولې پریګننټ زنانه ته داسې کېږي دا دوه وجې دي. یو دغه وجه ده چې یاره سپوږمۍ هغه اکثر 14 تاریخ او سپوږمۍ د هغې ډېر اثرات دي په دې ماحول باندې. نو د هغې د وجې دې له غوسه ورځي یو حاملې زنانو له او اکثر د خاوند سره چیړ کړي یا په کور کې چیړ کړي او څوک سره ګزاره کوي نو د هغې په طبیعت څوک نه پوهېږي دا ورځ خو داسې د هغې د غوسه دي نو څوک سره ګزاره نه کوي نو بیا خبره طلاق ته ورسي. یا دویم دغه میډیکل ساینس پخواني دغه ویلي دي چې یاره کله سپوږمۍ تندر ونیسو نو بیا اکثر زنانه چې کومه حمل والي نو هغې ته لږ تکلیف وي په دغې کې نور څه خاص مسله هغه نشته.